السلام علیکم ګرانو ورونو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او یو ښه ورځ به مو پیل کړې وي. ملګرو له ډېرې مودې پاس بیا هم تاسو درنه حضور ته راغلم او نن غواړم تاسو ته داسې طریقه وښیم چې څنګه کولی شئ د یوټیوب ویډیو ډایرکټ په اتومات ډول موږ په ګالري کې ثبت کړو. نو د هغه لپاره به تاسو ته یو اپلیکیشن لینک به په ډسکرپشن کې هم درکړم او دلته به هم تاسو ته وښیم چې هغه به تاسو لومړی ځان لپاره انسټال کړئ چې د هغه په ذریعه تاسو د یوټیوب ویډیو اتومات ډول ګالري کې ثبتولی شئ. نو د هغه اپلیکیشن نوم دا ویډمیټ دوستانو، کوم چې تاسو وینئ هم د دې اپلیکیشن لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې هم درکړم او پلی سټور کې هم دوستانو تاسو سرچ کولی شئ او په پلی سټور کې پیدا کولی شئ. نو دا اپلیکیشن چې کله تاسو انسټال کړ نو دې کې ډېرې لارې دي، له ډېرو لارو څخه تاسو کولی شئ چې د یوټیوب ویډیو ډاونلوډ کړئ. نو لومړۍ طریقه به تاسو یوټیوب خلاص کړئ چې زه اوس تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو چې دا اوس ډاونلوډ کړو. یوټیوب مو چې کله خلاص کړ نو دلته به تاسو یو ویډیو دوستانو خوښه کړئ، هره ویډیو چې تاسو غواړئ هغه ډاونلوډ کړئ نو دلته به هغه تاسو خوښه کړئ. وبخښئ دوستانو نیټ لږ کمزوری ده. دوستان دلته کله تاسو ویډیو خوښه کړله بیا تاسو دا درې نښانې ګورئ، دا ټکي ټکي، بیا به دا تاسو کلیک کړئ. دا مو چې کله کلیک کړل بیا به دوستان تاسو په شیر باندې کلیک کوئ، په ډاونلوډ باندې به کلیک نه کوئ ځکه دلته بیا یوټیوب کې ډاونلوډېږي او دا ګالري ته نه ځي. تاسو په شیر باندې به کلیک وکړئ او بیا به راسئ دوستانو هغه اپلیکیشن دوستانو ویډمیټ چې ما تاسو ته ښودلی و، ویډمیټ اپلیکیشن به ووایئ تر څو په ویډمیټ کې موږ ډاونلوډ کړو. دلته به دوستانو لږ انتظار ته وباسئ، بیا دلته تاسو ته ډاونلوډ نشان درکوي، هغه به کلیک کړئ. انټرنیټ لږ سلو دی دوستانو، تاسو خسته کېږئ مه. دلته دوستانو په اتومات ډاونلوډ کېږي. دا دوستانو تاسو علامه چې ګورئ، دا علامه چې څنګه تاسو داسې کلیک کړئ دلته به تاسو د لیکه لاړه شئ او تاسو ته به خپل سایز وښیي چې کوم سایز کې دا ویډیو ډاونلوډ کوئ. دوستان دلته وګورئ څومره سایزونه دي چې ایچ ډي ډاونلوډ کوئ او داسې منځنۍ یعنې لږ صفحه هم نه وي زیاته او زیات خرنه هم نه وي، داسې هم ډاونلوډ کولی شئ. نو هر سایز کې تاسو ویډیو ډاونلوډ کولی شئ. چې کله مو سایز داسې دوستانو خوښ کړ هر سایز چې تاسو خوښوئ بیا به په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ او ستاسو ویډیو به روانه شي. دوستانو ستاسو ویډیو به په دې ځای کې ښودل کېږي. دا وګورئ دوستانو، دلته دوستانو تاسو ویډیو ښودل کېږي، دا لیک بیا سر ته رسېږي او ویډیو به ځي. لومړۍ طریقه دا وه دوستانو، اوس تاسو ته دویمه طریقه ښیم. دویمه طریقه به تاسو په اتومات ډول دوستانو ویډمیټ خلاص کړئ. کله مو چې ویډمیټ خلاص کړ نو لږ انتظار به ورته وباسئ. بیا دوستان دلته تاسو هغه سرچ هم ډایرکټ ورکولی شئ چې غواړئ هغه را ډاونلوډ کړئ. دلته دوستانو ما ډېر سرچونه ورکړي دي، دلته اوس افغان فني ډرامه ورکوم دوستانو، تاسو ګورئ. دلته نو په اتومات ډول دلته دوستانو تاسو ته راخلي. ګورئ دوستانو دا دومره ډرامې راواخیستلې. دلته کوم تاسو ډاونلوډ کوئ دا هغه شنه کوم هر ویډیو سره څنګ کې شین لیکلی ده رسم کړی ده، نو دا ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ او دلته هم تاسو سایز انتخابوئ چې کوم سایز کې ویډیو راړوئ، ایچ ډي راړوئ او یا ایچ ډي نه راړوئ، د کوچنیو موبایلونو لپاره راړوئ، هر ډول ویډیوګانې هر ډول سایز کې دلته راړولی شئ. دا ډول دوستانو دا هم دویمه طریقه وه، په دې طریقه یې ډاونلوډ کولی شئ. او دریمه طریقه هم دغه ده دوستانو چې دلته یوټیوب پکې شته. څنګه چې تاسو ویډمیټ خلاص کړئ دلته یوټیوب درکوي. دوستانو فیسبوک څخه هم په اسانۍ سره ویډیوګانې ډاونلوډ کولی شئ، دغسې انسټاګرام هر څه ده. دلته به تاسو یوټیوب خلاص کړئ. کله مو چې یوټیوب خلاص کړل دوستانو نو دلته چې کله تاسو دوستانو په دې باندې داسې کلیک وکړئ لکه مثال دا ډرامه دلته ډایرکټ ډاونلوډ ډرامه درکوي. دا دوستانو دا هم دریمه طریقه وه چې ما تاسو ته وښودله. نو په دې طریقه باندې په اسانۍ سره کولی شئ چې د یوټیوب ویډیو په خپله ګالري کې ثبت کړئ. نو دا اپلیکیشن ضرور داسې انسټال کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ تر څو داسې ښکلې ویډیوګانې موږ تاسو ته نشر کړو. تر بلې ویډیو چې زه ستاسو درنو حضور ته حاضر ږدم تاسو په پاک رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښې شېبې ملګرو.